الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت انسان ته د دنیا نعمتونه چې ورکړي دي د الله رب العزت په هغې کې د هغې تصرف باندې ټول انسانانو ته مسلمانانو ته وایي چې خورئ څکئ خو اسراف پکې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې اسراف هغه شی ته وایي چې ته دومره خورئ نه چې څومره ضایع کې د ضرورت نه سیوا ضایع کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغینا منع فرمایلی او قرآن کریم کې الله رب العزت په سخت وعید فرمایلی چې الله رب العزت اسراف کوونکي خلق نه خوښوي. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د دنیا بے رغبتی هغه دنیا بے رغبتی هغه نه ده چې کومه بے رغبتی ته به د دنیا سیس په ځان باندې حلال سیس په ځان باندې حرام کړي. چې څنګه یعقوب علیه السلام په ځان باندې غوښه حرامه کړې وه او قسم یې خوړلی و د څه د وجې بیا په بني اسرائیلو کې او هغه غوښه هغوی به نه خوړه حرامه وه. دغه رنګې عبدالله بن سلام چې ایمان راوړو همدغه یې وي چې راشه زموږ په زوړ دین کې غوښه حرامه وه او په اسلام کې ځان په زوره حرامو نو په هغه دین به عمل وشي په دې به وشي. نو الله رب العزت آیات نازل کو چې یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا من طیبات ما حل الله لكم چې ایمان والو په ځان باندې هغه حلال څیزونه تاسو مه حراموئ چې کوم تاسو ته الله رب العزت درکړي دي. طیبات پاک څیزونه په ځان باندې مه حراموئ. اکثر تاسو پښتو کې کوئی دلته کې زموږ معاشره کې حرام شک وکړو حرام شک وکړو داسې وایي دا ګوره ټیک خبره نه. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې جبرئیل علیه السلام را څخه وحی راوړه او د بیهقی شریف روایت ته چې په دنیا کې به هیڅ یو جاندار هیڅ یو زیروح تر هغې پورې نه مري چې کله تر څو پورې په دنیا کې رزق نه ختم شو. تاسو به لیدلي په دې معاشره کې خلک پاتې کېږي شومان به هم ډېر وویني سخیان به هم ډېر وویني. شومان چې دی تاسو ته ښه پته ده ما درته مخکې ویلي وو چې شوم سړي ته
کډیر عابدی پرهیزګار متقی او شوم وي نو شیطان څه وي دا زما مرګره دی دې زما په لار روان دی دې زما په لار روان او ګناهګار او چې ګناهګار هم او سخی وي سخاوت پکې وي ورکړه کوي هر چاته ورکوي شیطان ته ډېر سخت یریږي ولې وایي د رحمان صفت خپل کړی دی هسې نه الله رب العزت د دې سخاوت د وجې ورته بخښنه ونه شیطان ته ډېر سخت یریږي بل حدیث شریف کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله عنه ارشاد فرمایلی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام څنګه یو کس راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې عرض وکړ چې د الله رسوله او عرض وکړ چې د الله رسوله په تحقیق سره چې کله هم غوښه وخورم ما نفس مشتعل کیږي راوچتیږي ځکه ما په ځان باندې د غوښه حرام کړه او دغه کس څوک دا عبد الله بن سلام مسلمان شو ایمان وروړ د تورات عالم د تورات عالم الله رب العزت آیات نازل یا ای الذین آمنوا ای ایمان والله تحرموا فزان باندې محرم وای من طیبات ما حل الله لكم چې کوم څه تاسو ته الله رب العزت حلال کړي یو بل روایت کې ارشاد راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو په هر چیز کې دا نسبت مکوئ چې دا حرام دی حالانکه دا تاسو په الله باندې دروغ وایي او په تفسیر ابن کثیر کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان په میانه روي سره وخت تیری معتدل وخت تیری په دغه باندې خپل ژوند تیری نن سبا خلک ودونه وکړي ډیر سخیان وي ډیر شنه باغونه کوي چاته نامې ده کوئی دې نه مخکې نو کوئی دې نه بعد یا نه بعد صحیح ورته واده کې هم ماشاءالله خټه پوره پروتوکول او ډېر ښه نو په وته بدني چې سړی دوره حیثیت ولا دی نه وخت تیریږي دې حتی پر خبر راشي چې هغه خلک کو نه قرض رالي او کوړه سيزونه راړي خلکو نه قرض سيزونه علي کوړه راړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې معتدل اوسېږئ معتدل مطلب دی چې اعتدال سره خرچ کوئ کله هم د کور خرچ کوئ ټیک ته الله رب العزت د طرف د ټول نه بهترینه صدقه به خپل اولاد باندې ده خپل کور والا باندې ده خو د هغې اعتدال میانه روي نه ډېر زیات تکلفات نه کار اخیستل دی نه ډېر زیات د شونتوب نه کار بس معتدل اوسئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان دنیا په ژوند کې معتدل اوسېږي د ژوند ډېر ښایسته تېرېږي دنیا په تکلفات شکر هر یو سړی ګیله او شکر کې استاد خرچې نه پوره کوي بہت خرچې څنګه کوي هر یو کس پر اته دا ګیله به کوله استاد خرچې نه پوره کوي څنګه خرچه څنګه کوي وای ته روزانه پیزا هټ ته ځي دغه رنګې کې اف سي ته ځي یو او بیا دغه رنګې ښه مضبوطې خرچې کوي مردان ته ځي دغه رنګې بیا پېښور ته ځي ښه مضبوطې خرچې کوي په دغه رنګې په هوټلو موټلو باندې ګرځي کور کې خوراک سټارټ نه کوي نو بیا به د خاورې خرچه پوره شي بیا وي دا خو ده مې دا کې بیا دا خو کوم نو بیا به د خرچه څنګه پوره شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي خوراکونو نه د دې سيزونه موږ نه ورکو بلکې دا ویلي دي چې اعتدال سره اوسېږي میاشت کې چېرته یو پیره شي دوه میاشتې به شي درې میاشتې به شي ضروري خو نه ده چې تا هر ټایم ورخلاص نن سبا هر یو څیز ګران دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو سړی د سحر لمونځ پرېږدي د ژوند نه او د رزق نه برکت وي الریډي ته سحر کې ودې د ژوند نه او د رزق نه خو د ځان نه برکت لزولی دی بیا چې کم تصرفات کې کم اخراجات دي راضی ده دا دومره نه چې څومره ته د هغې اخراجات که د کور ووایې که د ګاډي ووایې که د ماشومانو فیس ووایې که دغه رنګې د رشته دارانو دغه رنګې د هغې مېلمستیا ووایې نه پوره کېږي هېڅ نه پوره کېږي ولې دا د الله رب العزت په ذات باندې باور نشته مسلمان خو هغه دی چې الله رب العزت په ذات باندې باور وي او الله رب العزت ورته څه حکم کړی په هغې حکم باندې شهید
مسلمان ځان لا محدوده کړی دی د خرچو د پلاس او بیا او دته چې کوم وسایل کوم چیزونه راځي هغه محدود بیا دې څه چل کوي د حرام تم لا سچي ډاکو تم لا سچي پردي حق تم لا سچي بیا خېټه مړی کیږي حرام چې تخیر ته چا مړ شي نه مړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو انسان فکر کې د تصرفات دغه معتدل وي نو الله رب العزت د ژوند ډېر ښایسته تیروي یو بل ارشاد راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم انسان خوراک کوي د په هغې باندې شکر ادا کوي ما تا خو چې کله کور ته لاړ شو څه شی پخ کړی نو داسې دا دې څه پخ کړي دا څوک پخلی داسې کوي سل خامۍ پکې راوباسي تر دې پورې چې ډېرې غوسې نه ورته غساله نه څه شی ورته پرېږدو پاسو ته لاړ شو نو څه چل وکړو نو بهر لاړ شو چې بهر لاړ شو نو یا به کباب خوري یا به تیکي خوري که بس په دغه چبیڼو پسې ګرځي او بیا دا وایي ستا چې دعا کوه هغه خرچې نه پوره کېږي په خاوره پوره شو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته څومره مال ورکړی دی څومره دولت ورکړی دی د هغې په دایره کې د ځان محدود ساتي پښتو هغه متل دی که نه چې څومره یې څادر وي هغې خپل څادر مطابق پرې خځوه دا نه چې خپل څادر نه سوا پرې خوځې بیا دا ګیلې معنی کې چې الله د رزق بندوبست رالو کې الله رب العزت تا ته د رزق بندوبست کوي چاته یې په وخت باندې ډېر کوي چاته یې کم کوي چاته یې سیوا کوي زر ور کوي ختمه یې ورته او چاته یې لک ور کوي عمر والا سیوا کوي دا خو الله رب العزت هر انسان ته خپل محدود یا خپل دایره مقرر کړي تفسیر روح المعانی کې هغه رس کتل چې الله رب العزت هر یو انسان ته د رزق یو لیول مقرر کړي یو معیار مقرر کړي د ژوند معیار ورته مقرر کړي دی د ساده اغستو معیار ورته مقرر کړي دی تر څو پورې د کې د اصل د سا غړيږي د دې مقدار مقرر اکثر خلک وایي چې تر څو پورې رزق او دانه یې نه دی کوي او جو دانه یې نه ختم الله رب العزت تر دې پورې د انسان کې دا کمسا غړيږي په دې ساده غړېدو دا اکثر نکړي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې اوسره راځي د الله د رسول نه سوال کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې د الله رسوله وغه خرمه وغه د لاس زما طبيعت راوچت چې ډیر اکثر لکه امنان سبا چې هاي بلډ پريشر ورو زما طبيعت ډیر زیات ګډوډ شي دا ما په ځان باندې حرام کړی څه کړی دی حرام کول نه شي بندول شي وای پرهیز نه خبر کړه پزان باندې حرامول پزان باندې بندول د جملې چې کله انسان دې خبرې ته سوچ یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم انسان خوراک کا کوي هغه وګو یو ګټ ولې نه هغه نوړی ولې نه دې باغی باندې د رب العالمین شکریا ادا کوي به رب ډېر زیات خوشاليږي د رزق دروازې وته د رزق دروازې وته کولاو چې کله هم مسلمان نن سبا رزق تکیری فرزق کې بیا غپونه شروع کړی او ډېر د فن خبره ده د پکور کې بیا خپل ټي وي لګول ټي وي ته وګوري فلم ډراما وګوري کله وې خبرونه پکې ګورم شی په موږ ګوري لاندې رزق ته هم ناشتي حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې الله رب العزت تا ته رزق درکړی دی هغه د رزق په تور په نظر وته وګوره د قدر په نظر وته وګوره د احترام په نظر وته وګوره تاسو لاړ شئ وګورئ په دنیا کې الله رب العزت انسانان پیدا کړی دي ټول انسانانو ته ګوره یو رنګ رزق نه ورکړي چاته کم ورکړي چاته کوز ورکړي چاته څوک ورپسې ستړي کوي څوک ورپسې مسافر کوي څوک ورپسې ډېرې سختې تېروي لاړ شئ په دې پټو کې وګورئ هغه هم انسانان د خپل رزق پته راشي لاړ شئ د کویلې د قانونو ته په میلونو کته صحیح ورته کویلې د قانون نه کویله راوباسي هم د رزق پته راشي سمندر په ویښ کې دي سمندر په ویاړو کې چې کوم پیپونه یا تیل یا دغه په دې په دغه کې ګرځي هم د رزق پته راشي ستاسو عزیزان
الله رب العزت چې انسان ته فراحت باندې رزق ورکړي نو په هغه باندې شکریا ادا کول پکار. نن سبا مسلمان نه تاسو ته د رب العالمین په کوم نعمت باندې شکر ادا کړي، ته د رب العالمین کوم نعمت باندې خوشاله یې. نن سبا چې د مسلمان نه د خوشحالۍ تپوس کې دی به درته دا نه وایي چې الحمدلله. که څه خوشحالي پرې راشي څه وایي درته دا یاره دې دا مې د مور پلار دعا ده، دا څه د مور پلار دعا ده. کله مصیبت آفت پرې راشي نو بیا هغې کریډټ چا ته ورکوي؟ یاره جي بس د رب د طرفه مقرر ده، نو د چا د طرفه؟ نو رب د طرفه خو تا ته خوشحالي مقرر وه، په تا یې خوشحالي راوسته، نو ته په خوشحالۍ کې رب ولې نه یادې؟ ته په هغه ځای کې رب نه یادې، مور پلار یاد کړي، ټول کریډټ مور پلار ته ورکوي، دې ځای کې څه چل کوي؟ دې ځای کې رب باندې تهمت لګوي. حسن بصری رحمت الله علیه د زمانې یو لوی ډېر اوچت بزرګ او وایي چې کله هم یو انسان د رزق شکرګزار بنده جوړ شي، د رب العالمین د عباداتو باندې شکرګزار وي، د رب العالمین تخلیق باندې دې شکرګزار وي، د رب العالمین په هر فیصله باندې دې خوشاله وي، وی الله رب العزت دته ډېر ښایسته ژوند ورکوي، ډېر ښایسته ژوند په څنګ ورکوي، د ده ژوند د سکون وي، د راحت وي. اگر چې په ده باندې دومره ډېر قرضې وي چې غرونو برابر ولې نه وي، د ده د زړه په سکون وي. نن سبا تاسو ما ته وګورئ کوم حالاتو کې کوم داسې انسان شته چې قرضدار نه، داسې انسان نشته چې هغه په مشکلاتو کې نه، داسې انسان شته چې آپ آزمایښونو کې نه، داسې انسان شته چې دغه د بیمارو د دلدل نه بار وي. هر یو انسان سره کېني، هر یو انسان زړه به د یو لوی داستان نه ډک وي چې د خپله قصه یا خپل داستان بیانې، هغه د خپل زړه راوس کړي، ته به وایې چې خدای پاکه ما ته چا ویده سره کېنه، ته خو ما ته خپله قصه بیانې. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت دا امتحان چې په انسان راولي دې دپاره یې نه راولي چې دا انسان زه خوار او ذلیل کړم، بلکې دې دپاره یې راولي چې الله رب العزت یې درجات وکړي. یو بل حدیث شریف کې راځي وی چې کله هم انسان ته دومره تکلیف ورسي چې غنی معمولي په خپه کې لاړ شي، غنه د الله رب العزت د هغې د وجې مغفرت، د هغې د وجې مغفرت. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ټولو مسلمانانو ته رزق ورکوي، خو رزق ناقدري نن سبا ډېر لاړ شئ ودونو ته دوره خوراک ستا کوي نه چې څوری بهر غورځوي، دغه رنګې ښادو ته غمونو ته تر دې پورې خیراتونو ته څوک پرېږدي نه، محدود مېلمانه دي شادیالو کې پورې که نه بچي دا محدود مېلمانه دي، داسې دي داسې دي، نه غریب ته ورکوي، نه مسکین ته ورکوي، نه یتیم ته ورکوي، نه هېڅ چا ته نه ورکوي، سپېتوب کوي خپله چا ته نه ورکوي چې د هغه ځای نه مېلمانه وروځي، د دی نه هم پاتې شي، اوړي هم پکې بیا چې کومې پاتې شي څه چل وکړي، شاته لږ سیند غاړې ته واوړېږي نو بس هلته یې واړوي، ټوله ورځ پکې بیا سپي، ټوله شپه پکې سپي او داسې وران او داسې څیزونه پکې رغړېږي راغړېږي. دوستانو عزیزانو، مسلمان چې په ځان باندې کور روان کړی دی هغه خپل د لاسه یې کور روان کړی دی، که اسراف کوي نو ځان له په خپله د رزق تباهۍ او بربادۍ راولي، که ناشکري کوي په خپل ځان باندې د رزق دروازه په خپله بندوي، که د رب عبادت کې سستی کوي په خپله د رزق قهر ځان طرف ته متوجه کوي. د الله رب العزت د طرفه په ده باندې هر طرفه انعام دی چې ورته د سهار مو شروع که الله رب العزت په ده باندې رزق دروازې کولاو کړي، خوشحالۍ به ته خدای په ژوند کې راولي. یره چې کمزوري وایي چې کمزوری بیا دې خورا نشي راپس، سهار په مونځ په ادا کولو کې خو ته مړېږې چوېږې، دلته کې کمزوري بیا وایي ستا چې دعا وکړه چې الله رب العزت را باندې رزق دروازې کولاو کړي. رزق دروازې خو به تا باندې الله رب العزت هغه وخت کولاوی چې کله الله رب العزت په دربار کې ته شپې د وخته اوده کېږې، د وخته راپاڅې، ماتا به د ناوخته پورې پاځو اڅه خوړی به راسره لاس کې بس ګورو به ګورو به ګورو به 12 یوه شي یو خو پکې راته وایي 3 پورې ویښ یم، څه 3 پورې ویښ یم، بس ګورې لګیا یي هغې نه ستړی کېږي، اخرنۍ ګنټه پاتې شي بس په هغه ټیک به اوده شي، بس 12 بجې راپاڅېده، 11 بجې راپاڅېده، 10 بجې راپاڅېده، ماښام خپلې ناشته به وکړي لاړ به شي ډیوټۍ له، ماښام را شي ماښام جمې له به ځان راورسوي. دوستانو عزیزان، داسې ګورئ تاسو ځان سره زیاتې کوئ، ما سره نه کوئ، که مونځ کوئ نو هم ځان لی کوئ،
که د رب عبادت کوئ د زړه نه کوئ که د ذکر کوئ که تلاوت کوئ که د رب العالمین تابعداري کوئ کوم حکم کې د رب العالمین تابعداري کوئ په کوم نعمت شکر وباسئ الله رب العزت په دربار کې هغه تاسو رب العالمین تاسو سره معامله هر انسان سره معامله لها ما کسبت وعليها ما هر انسان خپل معامله او کچره انسان ناشکر شي قران کریم کې تاسو فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو شکر گزار بندگان جوړ شو دا نه چې په خپل باندې شکر وباسي شکر یوازې دا نه دی نعمت دې ته درکړې نعمت په صحیح طور طریقې باندې استعمالې په صحیح تصرف کې براولې د موز نعمت درکړې د موز دولت درکړې د رب العالمین او وختو یو ذریعہ درکړې دعا درکړې کله دې ته تابعداري نه کې دا نعمت ناشکری یا د الله رب العزت څخه چلته نعمت د نواخه یا دې په کورسۍ کې یا دې په کټ کې بیا وړې چغې بیا وړې جړاګانې کې اگر یو کس ته تاسو ته تللی نو تاسو له جګل لاړو جړلې نه ولې یره جی بس الله مې دور ټکی چې سجده وته لګو نو ما ورده چې کله ټکی نه سجده دی لګول وینه مې لګول کنه ډېر پریشان یم نو ما دا خو چې سجده لګول چې بیا خو ټیک ټاک شو کنه یو دا خبره خو دې ټیک ده ما ګوره تا د هغه نعمت ناشکری وکړه چې کله الله رب العزت روح سلامت جسم درکړ ته رب العالمین عبادت چرته په غلطۍ سره کوي ډېر استاد وی دروغجن وته نشم چې د اختر مزمم نه دی کړی د اختر مزمم نه دی کړی د جمعې مم نه دی کړی عام موضوع خلافي دی اصل کې د خلقو کې د جمعې او د اختر د مز حیثیت سے مقام سفر فریضه سره ویلو شته حالانکه د دې خلقو دومره عقل کار نه کوي چې الله رب العزت د اختر د مز نه زیات سي ورته عام منځونه پکا فرض کړي تاسو ته پدې شته په منځونو کې د ټول نه غټ فریضه د ټول نه غټ درجه ول مسجد د سهار منځ د کوم منځ سهار منځ مسلمانانو ته وګوره ټول د غفلت په خوب کې وپراته وي هر یو بس خپل د غفلت په خوب کې پروت او چې کله را پاسي هر جی بس اعظم مسکی کی سټه مو پوری کی سنت وسره کول شي نشي کول بس ټول دا خبرې چالي الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله رب العزت موږ خپل شکر گزار بندگان جوړ کړي او الله رب العزت موږ پابندۍ ول عبادت ادا کول ول جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين